وطن راغوان دی په هر قیمت کوو چې د پیشو پر وړاندې ملي اداره لرو. وطن راغوان دی. د کابل ولایت له پیښور د مرزي آمادګۍ ریاست په کارت سخي سیمه کې څلور کتلې د شویدو تر خطر لاندې ډبرې په خوندي توګه له منځه یوړلې. وطن راغوان دی په هر قیمت کوو چې د پیشو پر وړاندې ملي اداره لرو. زیانمنو له پیښور د مرزي آمادګۍ ملي ادارې د لوی رئیس محترم الحاج منان الدین ترابي صاحب د لارښوونې له مخې د کابل ولایت له پیښور د مرزي آمادګۍ ریاست د یاد ولایت د کارت سخي سیمې اړوند په دریمه ناحیه کې څلور کتلې د شویدو تر خطر لاندې ډبرې چې د سیمه ییزو وګړو ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی وو په خوندي توګه تخریب کړې. یا د ډبرې له پیښور د مرزي آمادګۍ ملي ادارې د بودیجې او د دې ولایت له پیښور د مرزي آمادګۍ ریاست د دوامداره څارنې په پایله کې له منځه یوړل سوې چې له امله یې د یاد سیمې 300 هڅکونیز کورونه د ډبرو د شویدو له جدي ګواښ څخه خوندي سول. د یادونې وړ ده چې له پیښور د مرزي آمادګۍ ملي اداره په دې هڅه کې ده تر څو په راتلونکي کې هم مرتوقعي پروژې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پلي کړي. موقعیت ما کارت سخی ناحیه سوم گذر سوم اینجا قرار دادیم که در اینجا 4 کتله سنگ که احتمال لغزش و فرو ریختن آن وجود داشت که بودجه آن از طرف اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث ولایت کابل و با نظارت دوامدار ریاست آمادگی مبارزه با حوادث ولایت کابل به صورت مسئول و سیستماتیک منهدم شد و جان و مال 300 خانواده که در اینجا حضور داشت مسئول شد. تشکر میکنیم از اداره حوادث که به تعداد 4 تا سنگ آسیب پذیری که در ناحیه سوم گذر سوم موقعیت داشت. تشکر میکنیم از انجینرهای حوادث که آمدن مسئولیت سنگ‌ها را دادن برای سنگ شکنای مسلکی. دیگه به حسن صورت سنگ‌ها را شکستاندن و 300 خانه که تحت تاثیر آسیب پذیر سنگ‌ها بود الحمدلله شکر از آسیب پذیری تمام شد. تشکر میکنم از دولت خود، از وزارت حوادث، از انجینرهای خود، از سنگ میده‌گرا، از همه تشکر میکنیم. 4 دانه سنگ اینجا منظور بود آمد میده شد. کلا مردم به 300 خانه در زیر بود یا کلش از خطر بچ شد. آمد سنگ ها را میده کرد، کل مردم مشکلاتش برآورده شد. بسیار زیاد از وزارت حوادث، از انجینرها، از رئیس وزارت آمد اینجا بررسی کرد، آمد سنگ‌ها را میده کرد. بسیار زیاد تشکر میکنیم.